دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یو ساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یو ساتي عزت خدایا ستاد بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستاد بندگان دا بے وسا افغانان. السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو، الحمدلله د ممندرې ولسوالۍ ته راغلي. موږ همیشه هڅه کړې چې هغه ولسوالۍ ته رسیدګي وکړو چې هلته بېوزلي او فقر زیات وي، او بالخصوص هغه ولسوالۍ چې موږ ورته نه یو تللي، کوشش کوو چې هغه ولسوالۍ موږ د خدماتو نه برخمنې کړو. تاسو به د دې ماشومانو دغه سپیرو څهرو ته ګورئ، دا غربت وهلي دي، فقر وهلي دي، بېوزلي ده، اطرافي ژوند دی، غرایزه علاقه ده، د مومندرې سیمه ده، ډېر بد حالت کې د دې ماشومانو څهرې ته وګورئ. تاسو دغه ماشوم یو نمونه یې وګورئ، د دې ماشوم لباس ته وګورئ، جامو ته وګورئ او دې معصومې څهرې ته وګورئ. زموږ ستاسو مکلفیت دا دی او زموږ ستاسو دنده او مسؤلیت دا دی چې د دې ماشومانو غمخوار باید واوسو. لله الحمد مخلص افغانان شته دی چې هغوی همکاري کړې ده او موږ راغلي یو. الحمدلله د ټولو ماشومانو ته به د ژمي البسه ورکوو، جورابې، بوټان، جمپر، همدارنګه د غاړې ګلیبند، خولۍ، دا هر څه به دې ماشومانو ته سپارو. دوی به سهار کې سبق ته ځي، په یخنۍ کې جمپر نشته، مکتب ته به ځي. ډېره بد حالت دی په افغانستان کې، بېوزلي ده. خو لله الحمد خوشحاله په دې باندې موږ همیشه هڅه کړې چې هغه سیمې انتخاب کړو چې هلته بېوزلي یا فقر په اوج کې وي. الحمدلله دوی ته توضیح لرو. سلوا بچي څنګه یې؟ جمپر دې نشته؟ څنګه داسې غونجې ساړه دې کېږي؟ لمر خو شته که نه بچیه؟ دا وګوره جمپر څنګه دی بچیه؟ خوښ دې دی؟ نه دا واچوه. چې اشنایی راشي کور ته وي په وینو کې لږ پات خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت. بچی ستا نوم څه شی دی؟ فواده بچی څنګه یې؟ مکتب ته ځې بچیه؟ څوم صنف کې؟ خپل نوم لیکلی شي؟ یو خو تکړه یې ماشاءالله. څنګه دی جمپر بچیه؟ جوړ دی درګې؟ خوله یې په سر کا. دوستانو الحمدلله دغه 100 ماشومان دي، بېوزله دي، یتیمان دي، ټولو ته جمپر یې ورکوو. خوشحاله یو. والله په دې خلکو کې چې کوم سکون دی، د ځمکې په سر په بل څه کې سکون نشته دی. خوند کوي چې داسې غریبو خلکو ته مرسته راورسوي. بوټان نشته؟ د پلاستیکي چپلکو کې د جورابې اچولي دي؟ بوټان به د کور کې پټ کړي وي، نه دي پټ کړي. شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه افغانان کړه سره وروڼه چې مو سر شي ارمانونه په نصیب مو کړه وروري په نصیب مو کړه وحدت خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوی مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پوی مهربان شي. دوستانو الحمدلله همدغه تقریبا 100 ماشومانو ته د ژمي هغه کوم چې لوازم او ضرورت و هغه شیان هم ورته وسپارل. تاسو وګورئ د ماشومانو په څېره کې څومره ښکلا راغله. دا همغه ګردونو غربت وهلي ماشومان و. الحمدلله د جمپر او خولیو دغه سره څومره ښه ښکاري. د ستاسو مرسته موږ همیشه هڅه کړې چې ستاسو مرسته تر اړمنو پورې ورسوو. دا زموږ مسؤلیت دی. الحمدلله دغه ماشومان تاسو وګورئ، الله تاسو ټولو ته خیر درکړي. موږ بیا هم غږ کوو په ټولو دوستانو باندې چې په افغانستان کې واقعا بېوزلي ده. دغسې کوچني ماشومان موږ سره حمایت یې کوي او سپورټ یې کوي تر څو د دې ماشومانو په خولو باندې مسکا راشي. جزاک الله خیرا. خدایا ته پوی مهربان شي ته یې